موږ او تاسو ژوند کې څومره خپل فزیکي صحت د انسان ضرورت ده، هغومره منټل هیلث او سایکولوژیکل هیلث هم ډېر مهم ده. کېدلی شي مطلب هغه پرسنل لایف، پروفیشنل لایف یا نور فیملی ریلیټډ چې کوم مسایل یا هغه ټولو کې تاسو سره خپل چې کوم منټل هیلث یا به تاسو سره ډېر کومک کوي. ما خپل چې کوم تجربه ده هغه به زه ووایم چې همیشه خپل فکر چې دا سلوشن اورینټډ ساتئ، حل پسې ګرځئ. ډېر وخت په مشکل او ډېر انرژي په مشکل باندې مه تېروئ. دویم ورسره همیشه انټلیکچوال واوسیږئ. خپل چې کوم ریاکشن څوک تاسو ته غوسه سي یا بې احترامي وکړي جذباتي ریاکشن مه کوئ. انټلیکچوال ابزرو ډونټ ابزورب، وګورئ څه حساب ده. دریم توقع چا نه مه ساتئ، مه بده مه ښه. چا سره ښه کړي د خدای رضا لپاره یې کوه، دې لپاره مه کوه ستا سره دې خامخا څوک ښه وکړي. څلورم خوب ښه کوئ، ورزش، واکینګ، لیژر واک کوئ او میډیټیشن. دا شیونه به انشاءالله ډېر کومک وکړي.